یو طرف ته نواز شریف دی بل طرف ته زرداری دی هغې یو سپی نیولی دی چې یو انسان له سپي سره مشابهت ورکول نه دي پکار چې د کوم څیز دلیل در سره نه په چا به بهتان نه لګوئ. تاسو پی ټي آی والا یادوئ جمعیت علماء اسلام کم کارکنان چې دي هغوی سره چې کم خلک مینه کوي هغوی پی ټي آی والا یادوي چې یاره دا پی ټي آی والا د دې تربیت صحیح نه دی شوی مطلب قسمه پوسټونه کېږي نو آیا جمعیت علماء اسلام کارکنانو له هم داسې لهجه داسې زبان داسې پوسټ کول چې دی نو دا تاسو دې ته په کم نظر ګورئ دا ښه دي که ښه دي؟ ډېر ښه سوال دی وکړو. د پی ټي آی رونه زموږ رونه دي د هغې قیادت ته موږ د پی ټي آی کم مشران او کم قیادت چې دي بولي نو موږ هغې ته ګمراه وایو ټیک نه وایو. کافر ورته نه وایم خو ګمراه ورته ضرور وایو. دا لاندې کولو چې دی نو دا نور شیخ صاحب اکثر موږ ته وي چېرې موږ ته به د نیشنل والا یا د نورو سپک الفاظ استعمال کړو موږ ته به خفګان راغی خو چې د پی ټي آی هلکان راغلل نو د پی ټي آی هلکانو دونه حد کراس که دونه حده پورې چې زما شهید تی پاتې نه دی زما پټکی تی پاتې نه دی زما ګیره تی پاتې نه ده زما مونځ تی پاتې نه دی زما سجده او زما رکوع تی محراب منبر او مدرسه تی پاتې نه ده. اوس دغې خلکو ته یو سړی تا ته نن هم یو سړی ما ته راغی ما سره څه مسله وه د چا ما ته چې مولوي صاحب بس خدای ته یې پرېږده عام خلک وایي که نه خدای ته یې پرېږده خدای دې هم په دې م وایي چې بې غیرته چې تا سره څه کوي نو د ځان د دفاع خو څه کوه که نه ده امریکا په افغانستان راغله او کېناسته نو افغانستان خلکو به وایي چې خدای ته یې پرېږدو نه ټوپک برلی خدای به طاقت او قوت درکوي. داسې د پی ټي آی ملګري چې کم کسان ګستاخي د علماو کوي ټیک ده دې ته موږ ګمراه وایو. بله دا چې کم کسان د پی ټي آی ملګري چې دي یا د هرې پارټۍ سره دي چې د پټکي بې عزتي کوي د ګیرې بې عزتي کوي لکه زما د نظر نه څنګه چې ته ویل زه فیسبوک کوم فیسبوک کې لګیا یم یو هلک یو طرف ته نواز شریف دی بل طرف ته زرداری دی هغې یو سپی نیولی دی او هغه سپي په سر باندې د مولانا صاحب تصویر لګولی دی او څه الفاظ یې ورپورې ډېر غلط لیکلي وو. اوس ته ما ته ده ووایه چې دی مسلمان دی که نه دی هغې خو تاسو ورته ګمراه هم وایئ ټیک ده دا کار بالکل د دې زم مخالفت کوم چې یو انسان له سپي سره مشابهت ورکول نه دي پکار دا زم منم څه کوي چې دا بالکل چې دی نو زه د دې مذمت هم کوم چې داسې بالکل نه دي پکار صحیح چند خلک بل د علما چې کوم په منبر باندې په جومات کې کینی او دا خبرو کوي چې یاره چې مولانا څوک نه مني یا د مولانا لوټ نه ورکوي قسمه خبرې شوي دي هغې دې موږ پسې مونځ نه کوي صحیح ده. بل چې دی زه د پوسټونو متعلق چې دی دغه کوم چې یو د یو ځای نه پوسټ وکړي بل د بل ځای نه پوسټ وکړي اخر داسې پکې یو صحیح خبره پکې نه چې یو سړی ته عبرت وایي یو سړی چې دی نو په هغې باندې عمل وکړي یو سړي ته پې پیدا ورسي د اخوا نه هم کنځل د دې خوا نه هم کنځل دا چې دی د دې د ختمېدو به څه طریقه کېږي د دې چې دا د سوشل میډیا نه د تنقید په داسې طریقه شي چې دی کې د چا ذات پسې زه به دا ویم د دغې ختمېدل ممکن نه ده ټیک ده. د جمعیت علما ملګري زموږ جماعت مشران اکابرین چې څونه دي موږ ته دا تربیت نه دی راکړی چې چاته کنځل وکړو که موږ د چا د پوسټ خلاف پوسټ کوو نو به په دلیل سره کوو. د چا ذات عمران خان موږ وایو که نه د قادیانانو ملګری دی د غل پلانکې دی ډینګری دی خو زموږ مشران موږ ته دا مو چې د کوم څیز دلیل در سره نه په چا به بهتان نه لګوئ ټیک ده. تاسو به ثابت نه کوئ چې زموږ مشران علماو لاندې کارکون بعضې ملګری که کوي دا د هغه ښه کار نه دی ځکه چې تاسو اورېدلي چې د بل باطل خدای مه کنځه ستا حق خدای به څوک نه کنځي د بل باطله مور مه کنځه ستا صحیح مور به څوک نه کنځي. قطعا موږ د دې په پیور کې نه یو چې زموږ کارکون زموږ ملګری زموږ د جماعت یو فردم د چا ذات پورې د چا ته کنځل کول چا ته سپکې ویل دا زموږ منشور و دستور کې نشته که څوک یې کوي دا د هغه ځان له عمل دی.